ټولنې کې ټوکه چې ده په پبلک کې د خلکو وړاندې د تا شخصیت کموي. ته خپل شخصیت نه کموي. پښتونه کنځل کول د انسان شخصیت کموي، ته نه کموي. یو چاته توهین کول چې تا خلک توهینېږي، ارزښت دې توهینېږي، ته د هغه مقابل کې ودرېږي، ته توهینېږي، ته دا کار نه کوې. نه ځان توهینې، نه ځان مسخره کوې، نه ځان د یو کنځلمار سره اخته کوې. څه به کوې؟ ام به پښتون پرېږدي، ام به تقدس پرېږدي، ام به ارزښت پرېږدي، ځان به سایډ ته کوې. او دا کار تاسو ټول پښتانه کوئ. او دا کار تاسو پښتنو دا 15,000 کاله کړی، ځکه په دغه جغرافیه کې ترکان 9 ملکونه لري، په دغه جغرافیه کې هندوستان نیمه اسیا نیولې ده، په دغه جغرافیه کې پارسیوان چې هغه هیڅ شی نه ده، هغه 3-4 ملکونه جوړ کړي. خلک په 10,000 انسانانو ملک لري، ته په 200 میلیونو انسانانو باندې ملک نه لري. ځکه چې تا ټول عمر همدا کار کړی چې ځان دې څنډته کړی چې ته باعزته سړی، ته پښتون یې، ته باعزته، ته باید له چا سره ټکر ونه کړې ځکه ته بد ښکارې. زه مجبور سوم چې ما د پښتون لوچک وظیفه هم زه واخلم. ولې؟ ځکه ته لوچک، کوم لوچک چې پیدا کېږي یا پرېږدې نه، خپله لوچکي نه کوې. نورو لوچکانو ته لکه خلک چې وایي تیږې دې تړلي دي او سپي دې خوشي کړي دي. تا ما ته په سوشل میډیا کې سپي راخوشي کړه، د ټولو قومو سپي دې راخوشي کړل، خپل سپی دې په څپېړه ووایي ورک دې کړ، او ته یې سړی، ته د دوی مقابلې ته درېږې نه. دا کار د تا پاچا کړی، دا کار د تا امپراتور کړی، دا کار د تا تجار کړی، دا کار د تا عالم کړی، دا کار د تا سپینګیری کړی، دا کار د تا ملک کړی، ټولو دا کار کړی. بیا تکرار کوم درته، د تا ارزښت ته سپکاوی کېږي. فیضان ته د مور او خور کنځا کېږي. څوک د فیضان مور او خور وګټي؟ ته خو یې نه ګټې، ځکه که ته د هغه لوچک سره ځان وایې، زه خو ځان نه ورسره برابر وم، ته خو ځان نه برابر یې. الحاج یې نه کوي دا کار، امام یې نه کوي، اسد امزه یې نه کوي. د ما مور او خور رټل کېږي. او امام مور او خور ولې رټل کېږي؟ ځکه هغه په دې پوهېږي چې دغه یو پکې سړی ده، که دا د په ښځو باندې بدنام که، په شرابو دې بدنام که، په دغو نورو شیانو دې بدنام که، دا د جینه تښتي، او چې دی وتښتېده دا نور شغالان دي. یا یې د تا پښتانه په ټول عمر باندې همدغه رقم نه دي کړي. اوس کله چې د ما مور او خور یادېږي، کله چې ما یو څوک بدناموي، نو خو یو څوک ورسئ، ما خو وګټئ که نه. ته ما ته وایې ته د کاس په مخ بوځه، زه به دا کاس په مخ بوځم، زه به دغه هدف ته کار وکړم. ما چې څوک په تیږو ولي، آیا دلته کوم یو پښتون شته په دې 200 میلیونو کې چې د ما دا شاته ودرېږي او د ما دا تیږه، او که په خولې موږ او تاسو وایي چې زه در سره ولاړ یم، دلته چې په ما باندې دا چې زه ځان ګټم، دا د تاسو ټولو لپاره پیغور ده. زه ګیله ځکه نه درنه کوم چې ما ته ټول ړانده کاڼه ډیسیبل ښکارئ، ټول پښتانه ما ته ډیسیبل ښکارئ، او زه وایم چې دا 200 میلیونه به یوازې په یو ځان ګټم. زه په یو ځان باندې مبارزه کوم، ام له کنځلو نه پښتون ساتم، ام له کنځلو نه ځان ساتم، ام خپل تهمت په خپله پاکوم، ام خپلې پیسې په خپله ګټم. دا ټول په پروجیکټ زه په خپل یو ځان باندې په مخ باندې وړم. ولې په خپله وړم؟ ځکه چې تاسو ټول بې غیرته یئ. زه په دې مورد باندې تاسو سره 100 ساعت یا داسې ودرېږه، زما سیب جاري ده، ته اوس بیا خبرې وکړه. د اسم ګوره د اسد امزه شاعر او د ملګري ګوري مشل صاحب ته ما پرېږده، زه خبرې مکملوم. ما باندې په دې سوشل میډیا کې 10 وارې تور ولګېده چې تا دا کار کړی، تا دغه ایکس وای زیډ فحاشت کړی. د دې په ځای چې تا هغه کس ته وایي چې خوله دې بنده که، د تاسو ټول هر یې ورته میسیجونه هم کوئ، ورته وایم چې دا ویډیو یو کاپي ما ته هم راولېږه، دا ما کړی. تاسو کې یو کس لاس پورته کوي. یا دغه نه، یا دغه شي کې زه مخالف یم، دغه شي کې زه مخالف یم. په یوستان پیړۍ کې دی آی وخت راغلی ده، تاسې په دې خبره ډېر ټینګار کوئ، نو بیا دا کار سوی دی سوی په والله دا کار ماته جعلي وایم ښکاري. سوی نه سوی پرېږده. ته دغه موضوع ما تحریفوه، لطفا موضوع ما تحریفوه. زه د تا دفاع ګورم، تا ته به عادي ښکاري. ته په ای آی پوهېږې، ته په لندن کې ناست یې، د ما په ازره کې سړی په ای آی نه پوهېږي. زه د ازرې غم وړم چې هغه ازره خو هم دا لاسرسی لري. تا د ما دفاع وکړه، چا د ما دفاع وکړه؟ دې کس ته ویلي، دې فنګ ته یې ویلي، بل ته یې ویلي، بل ته یې ویلي چې زه ناست یم او د ما په سر تا جنګ کړی. کاس خو د تا په مخ باندې وړم. یا داسې هر څوک دا خو غول خوري، داسې هر څوک وایم غول خوري. څوک ورته وایي؟
دغه د دا هر څوک دا کار کوي سپک ده هر څوک زه ته دې داسې وایم خبره هر کوې څوک دا کار کوي سپک ما ته دلته دلیل مه وایه ما ته اوس په موضوع وسړی زو غږېږي قسم د کوي ما تر مخ تیر سوي وایم ما ته کنځاګانې کېږي ته نه یې خبر وسړی موږ دا یوه هفته دوه هفتې دغه اسد احمدزی د جانان اکا دا شاهدان دي چې موږ سپیس په همدې باندې جوړ کړی وو چې نور دا خبره پرېږدي دا خبره وایم د یو ته سړی پرېږده دا 2 هفتو خبره نه ده د 5 کالو خبره ده نه ګوره ته اوس بیرته ګوره دا خبره دا ځان دې بیا وړه شن کوي صاحب ته ما پرېږدې خبرې ته کنځا درته وکړم او لو کنځه ویاکه 15 دې کړی دی او ما ته وکړه هېڅ مشکل نشته کوم یې درته ما پرېږده نور نو خو نه دا پښتون پښتون نه نه ما پرېږده خپلې خبرې ته صحیح ده ورشي نه رشخان ما جوړو زه تا ته دا وایم زه تا ته دا وایم ته ما ته ګروپ جوړ کا که د ما تقدس ته کنځا کېده څوک به یې ګټي دا به ما ته نن معرفي کوي که مثال تقدس اول ته چی شته وایي که احمدشاه بابا ته کنځا کېدله څوک به یې ګټي که افغانستان ته کنځا کېدله بد رد ویدل کېدل څوک به یې ګټي که قرآن شریف ته کنځا کېده څوک به که ته وایې چې قرآن شریف ته دې کنځا کېږي په شنصب دې تور لګول کېږي په پیزان دې د فحاشت تور لګول کېږي موږ به ټول تغلي کېږو نو دې کې ما د دا بلاګۍ په دې پښتو کې وایم دا بلاګۍ په دې سیاست کې وایم خو دې من خو اوس دا ټول زور په دې سوشل میډیا کې څه ګوره غوږ داسې ونیسه اوس غوږ ونیسه ښه داسې اوس ما ته غوږ ونیسه ما خبرې نه دي خلاصې اوس غوږ درته نیسم یا ښه 2 منټ خو ما ته غوږ ونیسه اوس ما ته هم 2 منټه غوږ ونیسه خبره دا شی ده چې دغه د تا په دې ساده ژبه غږېږې او د خلکو ته کنځا کوې او خلکو ته بد رد وایې میندې خویندې حتما به یو سړی خو عکس العمل ښکاره کوي که به نه ښکاره کوي خو موږ همدا وایو موږ اوس همدغه ته معلوم که چې اول ما کړي که دوی کړي دغه معلومه موږ خو همدا وایو چې موږ اول چا کړي موږ ولیدلي په دې وو چې دغه د خپل د پښتونوالي او د دې قوم دغه امید هم په ډېر کمزوري سړي پسې تړلی وو موږ داسې فکر کوو دا به جراره وي اول تا کله ما پسې امید تړلی موږ خو داسې فکر کوو تا کله ما پسې امید تړلی تا چې ما پسې امید تړلی کومه وظیفه تا ما ته راکړې کوم رسمي مسؤلیت دې راکړی کوم ټایټل دې راکړی نه ګوره ما ته غوږ ونیسه ته غوږ سه خبره په دغه ځای کې ده چې تا دغه ټول حیثیت راواخیست او په کنځلو پورې دې وتړه نو بالاخره موږ په دې باندې پوه شو چې ولا نه موږ خو غلط وو سړی خو وایم چې دا ما ته کنځاګانې کېږي تا کله ما نه دفاع وکړه سړی ته د میدان ولې داسې ګرمۍ ساته کنځا وسي خو ته پښتون ولې د دومره غټه کاز راکته کېږي ولې دومره غټه کاز راکته کېږي که نه ته چې پښتون ګټې تا ته کنځا ولې ونسي ګوره حتما به کېږي 15,000 واره کېږي خو چې کېږي ما ته 15,000 وارې زیات راته سوي دي ما ولې نه ګټې نه ته بس ما پېژنې دی چې وایي زه څه ته ما خبره کوم ته ما پېژنې نه نه مې پېژنې که نه نو د ما په وړاندې بیا څرنګه دا فیصله کوي او زه دا څرنګه فیصله وکړم ستا وګټم خو زه د ما ته ما ته ولې وایې چې د ما کاس په مخ بوځه خو زه ما خو یو امید ته ټاکلی و دی تا جرأت و دی تا دعوا ما وګټه چې زه کاس زه خو ته وایه تو خو د خپل ځان هغسې وټاکه تو خو ما ته غوږ ونیسه ته وایې چې تا دا خلک له دې کاز نه را ته ښه روانې زه تا خبرې تکراروم ته ډېر ښه روانې ښه جرارې دا خلک تا له دې یا نه دا خبره ګوره دا ما وایه دا خو ته لرې استاد د قرار سره ناستې پرون موږ هم جوړ کړی ما ته ګوره ما ته غوږ ونیسه فیضان صاحب ته په دې باندې خبرې چې دغه ټوله میډیا کې یوازینی سړی زه یم چې زه وایم چې په جمهوریت کې هېڅوک طالب طلبیګیري نه کوي فقط د موږ دغه ګروپونه ویشل سوي دي څوک وایي په دې طریقه کار واخ څوک په دې طریقه کار واخ او بیا ما ویلي دي چې د موږ د ټول پښتون کې یوازې یو سړی دی چې د پښتون کاز مخ ته بیا هغه فیضان ده خو زه په دې والله بالله خبره وم چې ته دومره پوچ خېږې ښه ما ته غوږ ونیسه ته راجګ سې تو حکومت اوسه ما حکومت وګورسه څومره فیصده او یا فیصد دعوه کوو 110 میلیون فیصد دعوه کوو ته راجګېږي په یو توت پورې لګېدلی دومره غټ کاز دې پرېښه په یو توت پورې لګېدلی یو ټوله ورځ همدا یو کار کوي د توت رانیولی د خلاص مثلا بل کتل پاته خو یو وړکۍ په نقطې پورې نښتی کومه مثلا ټول پښتون دې پرېښه د راجګي سوی کله یو وړکي توت سره لګیا یې مقابله کوي مثلا یو توت څه شی لکه څه شی خو 15,000 توتان دي یو راته ووایه 15,000 توتان دي په غیر مسؤلانه بحثونو کې لګیا یې لکه چې په غیر مسؤلانه بحث کې لګیا یې په غیر ایتالي سوینه په ډېر ټیټ بحث کې لګیا یې په ډېره ټیټه مقابله کې لګیا یې لکه چې شي
وسړی دا ودی یو 13 میلیونه کوي بیا راجک سه وایي پښتون ته څوک کنځاوي کوي دا غټم ته کنځل پښتون په کنځلو ګټي که پښتون ته شعور ورکړي ته پښتون په کنځلو ګټي که پښتون تعلیم ته متوجه کوي ته پښتون صبر خپلواکي ته ما ته متوجه غوږ کوي که په کنځلو ونیسه ګټي ما ته غوږ ونیسه نور د خوله در بنده که خوله دې سمه در بنده که ما ته به عقل نه راښیي که جاسوس یې که ښه یې که بد یې زه خپل کار ویم که ما سره ګډ کار کوي ګوره بس سړیه که ما سره ګډ کار کوي غوږ ونیسه ګوره ما ته ته د غوږ پښتون ونیسه کاز مخته بیاې نه پوچ بیم به د نه تا په خولې نه غږېږې بیم پوچ به نه زه په خپله بیم زه په خپل مصرف یې بیم په خپل مسؤلیت یې بیم که تا مسؤلیت ما سره څه بیا مشوره در سره کوم زه د تا مسؤلیت